اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه منی مخلص د ام ټي وي مردان لخوا دا وخت په پروګرام مشالونو کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. خوش قسمتي مې دا ده چې په یو داسې هنرمند سره دا وخت زمونږ مرکه کیږي چې د چا په باره کې تاسو ډېرې زیاتې خبرې کړې وي. تاسو بار بار کمنټس کوئ چې را دغه هنرمندان را مخې ته کوي، دغه هنرمندان را مخې ته کوي، خو زمونږ مجبوري دا وي چې اکثر دا خلک په لاهور کې وي یا ابټاباد مانسیره کې وي، نو لبد مرغال ته زمونږ رسد لګرانی او پکې اکثر شپې راشي، نو دغه زمونږ د لږ اړیکې مخې ته راځي. خو بهرحال ستاسو هغه غوښتنې وي، ستاسو بار بار په اصرار باندې چې باید دغه سټار سره، دغه ستوري سره، دغه مشال سره خامخا یو څو خبرې وکړئ. نو دغه نن د هغې خواله راغلي یو او ستاسو دغه ارمانونه الحمدلله پوره شو. د خیر سره د هغه ستوري سره ناست یو د چا په وجه چې د بدر منیر صاحب نه پس الله دې هغې وبخي، د هغې نه پس که زمونږ پښتو فلم انډسټري په چا ودانه ده، په چا آباده ده، دغه هنرمند دی د هغې سره ناست یو. د اوربل فلم نه واخلي تر د نن ساعته پورې د دوی دغه پروډکشن روان پروډکشن دی. په دې کې چېرته وقفه نه ده راغلې، په دې کې چېرته ګیپ نه دی راغلی، په دې کې چېرته داسې ټایم نه دی راغلی چې د دې په دې سینما باندې د دې فلم نه وي لګېدلی. او دا د ټولو نه د کمال خبره دا ده چې په دې وخت کې د پښتو څومره سټارز دي، څومره اداکاران دي زمونږ، څومره هنرمندان دي، نو په ټولو کې د ټولو نه ښه مارکیټ زمونږ د دې ستوري دی، زمونږ سوپر سټار دی. د چا خبره کوم؟ چې بالکل زه د ګران ښاغلي شاهد خان خبره کوم چې نن د هغې سره د هغې په سینما کې ناست دي، په پېښور کې ارشد سینما کې ناست دي. نن هم ګیر کړی، نن به سره ستاسو خبرې کوو، د هغې د زړه حال به وایو تاسو ته، د هغې نه به خبرې داسې روباسو چې هغې چېرته مخکې انشاءالله په سکرین باندې نه کړي. السلام علیکم شاهد. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال دی؟ خیر دی جی، خیر. زما طرف هم تاسو ټولو ته سلامونه. اجي صاحب ډېرو زیاتو ملګرو څنګه چې ما په سټارټ کې ویلې چې غوښتنه کړې وه چې شاهد خان سره زمونږ داسې مرکه وشي چې هغې خو عام خبرې ډېرې زیاتې کېږي، خو موږ وایو چې یو څو خبرې تاسو سره داسې وکړو چې هغه ستاسو پرسنل لایف سره، تاسو ذاتي ژوند سره تعلق لري. نو دا راته ووایي چې خپله مختصر غونډه کې پیژنګلو د ام ټي وي د مردان د ټلویزیون سره د کتونکو سره په دې شیشه باندې وکړئ چې تاسو چېرته پیدا شوئ، بیا وړومبی سبق تاسو چېرته وویو او بیا دې طرف ته څنګه راغلی؟ نو بس خیر، کلی خو زمونږ خزانه دی جی، دغلته کې پیدا شوي، دغلته کې لوی شوي، بیا هم سبق په کلي کې مې ویلی دی او په ښار کې مې ویلی دی. دلته یو سکول و شاهین ماډرن پبلک سکول، دې کې مې تقریبا اتمه پورې ویلی، بیا نهم لسم مې چې دی نمبر 1 سکول نه کړی دی، پېښور نمبر 1. او پېښور نمبر 1 سکول نه. او بیا اف ای چې کوم ده نو ما پرایویټ کړو، بس دغه حساب کتاب دی او دغه باقي ستاسو مخکې. نو چې تاسو دغه کم ایجوکیشن نیمګړی پاتې شو، نو زما په خیال دا هم د دې شوبز په وجه باندې چې تاسو بیا دې طرف ته رالی. او بس لږ پرابلم دا چې زما والد صاحب به اکثر لاهور کې یا خوا بل خوا، نو دلته کاروبار دپاره به څوکونه، نو ما به سهار به زه سکول ته تلمه او سکول نه به چې رالم، نو بیا به تقریبا 2-3 بجې به دلته سینما کې ډیوټي، نو دغسې ژوند تېرېدو. بیا پکې زمونږ آلریډي خپل پروډکشن او د ایکټینګ سره زما لږ شوق هو. هسې زما خو ذهن دا و چې یاره زه به جوړېږم چېرته پولیس افیسر، زما پولیس سره لږ شوق و، خو بس هغه پکې منځ کې پاتې شو، ځکه چې موږ پکې بیا دې خوا کاروباري طرف ته هم شو او بل زما لږ شوق هم دې خوا و چې یاره دې طرف ته راشم. خو دا خیال مې نو دا کوم پوزیشن دی، ما یاره یو فلم نیم به وکړو او باقي به بیا خپل روزګار به کوو. نو اجي صاحب د الله وبخي لاله سردار خان، تاسو د هغې فرزند یې او اوربل فلم چې کوم دی نو هغې جوړ کړو یا هغوی واخیستو په دغه دوران کې. نو هغې ذهن کې څه ویلې چې یاره شاهد خان به سبق ووایي او دی به بیا دغه کېږي، دی به هم بیا دغه ځای ته رسي، د بدر منیر ځای به نیسي یا به مطلب راځي په دې پوره پښتونخوا به دی خورېږي، دا چېرته هغوی ذهن کې راغلی؟ خیر دا ذهن کې خو نه زمونږ او نه زما خیال دی د حاجي صاحب په ذهن کې به، ځکه چې هغه هم چې ونو ټرانسپورټر و او زمونږ به ویګنې وي، د هغه وخت کې ویګنې وي، نو به دی دغه ته چلېدی لاهور ته او پنډای ته. خو دا ممتاز علي خان چې و نو دا زمونږ حاجي صاحب چې کوم دوست و دا د هغه زوی و، او دې دواړو به د ټرانسپورټ کار کولو. ممتاز علي خان پکې ډایرکټر شو، بیا دوی یو ورځ پنډای نه راتلو، نو دې اټک خوشا چېرته کې شوټینګ کې کاکا صاحب غرونو کې
نو هغه ورته چې یاره دا فلاني زوی راغلی فلم جوړوي نو بیا یې ممتاز علي خان سره هلته ملو شو بچپن نه پېژندو خیر ورله ورسره سلام دعا وکړه بیا ورته چې یاره ممتاز دا فلمونه خلک ولې ښه نه جوړوي د پښتو نو هغه ورته چې یاره لالا څوک پیسې نه لګوي وایي که زه پیسې ولګوم نو ښه فلم به د پښتو جوړ شي ځکه چې د پښتو یو ښه فلم پکار دی کوم چې جوړېږي نو دا ښه فلمونه نه دي نو هغې لالا چې تاسو ښه پیسې لګوئ نو ښه زبردست فلم به جوړ شي او د پښتو یو معیاري فلم به مونږ جوړ کړو نو بیا اینه پس اوربل سټارټ شو اوربل فلم د هغې نه پس بیا دوی په دې باندې ګپ ولګېد چې بھئی داسې یو فلم جوړو بالکل بیا دغه اوربل فلم چې په کوم کې بدر منیر صاحب او آصف خان پړومبي ځل زما خیال دی یو بل سره یاسمین خان سوریا خان هم پړومبي ځل یو دی شي دا بدر صاحب دی خدای وبخښي هغه د کراچۍ ټیم او آصف خان چې ونو د لاهور ټیم د لاهور ټیم او بیا داسې یو فلم جوړ شو کتونکو چې د هغه فلم ننم دغه فلم لکه ما خیال نه راځي که د هغې ټول چرته چا جوړ کړی یا پیدا شي ځکه چې ډېر د کمال فلم و د هغې ډایرکشن د هغې ټیم ورک د هغې اداکاران د هغې ډیلیوري د هغې سکرپټ هر څه د کمال اصل کې اوربل داسې یو فلم و چې هغه د پښتو فلمونو بنیاد و بالکل جی نن چې کوم دا فلمونه دي دا ادارې قایمې دي دا سینماګانې قایمې دي د پښتو یو نوم دی په دنیا کې اوس لکه دې وخت کې د پښتو فلم جوړېږي پنجابي فلم نشته اردو فلم هم داسې کمتر جوړېږي او پښتو فلم نو دا ټوټل هغه زموږ والد صاحب د خدای وبخښي د هغه یو شوق دا و چې یاره دا پښتو ژبه دې ترقي وکړي یعنې د فلم هغه وس کې دا چې زه فلم جوړ کړم ښه نو هغه ښه فلم جوړ کړم د پښتو ژبه تر دې ځای پورې راورسېده چې تر اوسه پورې لا فلمونه جوړېږي او اے کلاس فلمونه جوړېږي او وخت سره په فلمونو کې دغه راغلی امپرومنټ راغلی دی ښه نه ښه فلم جوړ شوی دی یعنې اوس هم دا کومه ټیکنالوجي چې مونږ یوز کوو په فلمونو کې نو دا پړومبي ځل هم پښتو فلمونو کې یوز شوې ده دا وروسته بیا موږ نه پس پنجابي او اردو کې یوز شوي دي ټیک خبره جی بالکل او دا خو حقیقت خبره چې که فلم انډسټري ته موږ نن سبا وګورو نو زما په خیال چې په پښتو باندې لکه ودانه ده که نه جي حالانکې هغه بیا خبره چې موږ سره ګورمنټ دغه نشته تعاون نه کوي تعاون نشته نه څه داسې نور څه بلکې سینماګانې دي په دې روانې شو تقریبا سینماګانې یو پېښور کې ده یو کراچۍ کې ده په مردان کې سینما ختمه شوه نوښار کې ختمه شوه کوهاټ کې ختمه شوه دا بار بار ما حکومت ته ویلي چې تاسو د خلکو له دا کم دغه ورکوي دا 100,000 او 1,000 روپۍ میاشت نو دې خلکو نه فقیران مه جوړوئ دوی له روزګار ورکوي چې دوی روزګار کوي نو روزګار شکل دا دی چې ته هر ښار کې یو سینما دوه سینما سرکاري توګه باندې جوړ کړي نو بیا به فلمونه هم ډېر جوړېږي او دې خلکو ته به روزګار هم ملاویږي او دې سره به بلها دنیا په روزګار شي بالکل جی اوس خلک بې روزګاره کېږي لګیا دی بالکل ټیک خبره ما یو موده کې په لاهور کې دغه زمونږ کوم ټیکنیشنز چې دي پنجابیان دي نو هغوی خوارانه به چې پښتو دغه نه جوړېږي موږ هم دلته هسې ناست یو نو د هغه خلکو روزګار هم د دې سره تړلې زموږ د پښتو فلم انډسټري سره یو فلم سره خو ګوره بلها دنیا لکه دا فلم لګېدلی دی نو دې کې هلته یعنې مونږ بالاکوټ او د بټکونډې دې ځایونو کې شوټینګ هغه خلک هم ورسره انوالو په هوټلو کې تاسو سټې کوئ هلته خلک یا لاهور کې ټوله دنیا ورسره انوال ده دلته چې سینما کې لګي بلکې سینماګانو کې لګي اوس دلته کې زموږ د سینما سره څومره خلک چې دي دا ټول د فلم سره انوال دي بالکل جی بیا دا فلم کراچۍ کې چلیږي کراچۍ کې ورسره دنیا په روزګاري په کویټه کې چلیږي په کویټه کې ورسره دنیا په روزګاري نو دا چې د ټولو ښارونو کې سینماګانې جوړې شي نو زما خیال دی چې بیا د دې خلکو هېڅ ته ضرورت نشته ځکه چې روزګار به دونه وي نو هغوی ته به د دې موضوع او د دې شیزونو ضرورت نه وي صحیح خبره ځکه چې دوی خو فنکار زما په حساب خیرمار کو زما خو دا شی زه کومیټی کې ما هلته هم ورته دا وي چې دا خو تاسو د فنکارانو خیرماران جوړوئ دوی له روزګار ورکوي تاسو چېرته ښه چینل جوړ کړئ ټي وي چینل جوړ کړئ چېرته ښه سینماګانې جوړ کړئ نو دې خلکو ته به روزګار میلاویږي تر اوسه پورې زموږ نشترحال هم بند و زموږ ټوټل فنکاران غریبانان در په در خبر په سر بالکل بالکل اجي صاحب دا راته ووایي چې تاسو فلم ته رالی بیا فلم رو روان شو د پښتو فلم ترقي کې تر نن ساعته پورې دا فلم چلیږي په نن هم په دې سینما باندې ستاسو فلم لګېدلی دی په دغه خوا سینما هم لګېدلی دی اجي صاحب خو زړه کې څه نه ویل چې یاره زما دا بچې فلم طرف ته راغی یاره که دی مې چېرته بل طرف ته بوتلی وی یا په دغه ریاکشن کې کور کې بیبي
سنوي جاجي صاحب ته چې دا زما د بچي په کم طرف تاسو سر کو اصل کې هغه ته پته ډیر وخت پس لګېدل دا تازه چې دا وی سی آر را لګا اجاو نو په دې سره زمونږ ترو اقبال نامه هغه جاپان ته تلو راځي خاجي خا هغه ورته یو کیمرا راوړی و دا وی سی آر بس تازه راغلی زما خیال دی دا 80 دا 79 خبره وایي صحیح نو دغه وخت کې کیمرا باندې مونږه سیا خوا دی خوا کول مخکې هم دا سټیل فوټوګرافي کوله خاجي خا هغه فلمي ټایپ ډرسونه به مو واچوله تصویرونه ټوپک سو توري سره خوا نو با په مزه پکې بیا پکې یو هغه وخت کې یو دوه ډرامې ما جوړ کړو دا 89 کې بیا خاجي هغه هم د وی سی آر په کیمرا باندې خاجي خا نو اجي صاحب دي چې هغه ډرامې وکړه نو چیرې سړی کې هوټل هغه هم نه دي کتلی خو بس زمونږ یو تر مې یو کس مونږ سره پروډکشن کې نو هغه ورته دا خبره مخکې کړې ما چې کله یو فلم دوه کور سمندر او دمخور نو بیا زمونږ والد صاحب چې کوم نو هغه یار دا تاسو کې خپل کاروبار ته توجه وکړه خاجي خا بیا خیر یو فلم جوړ شو زمونږ د قیامت شپه نو زمونږ الته لاهور کې د ایم سټوډیو مالک او ملک اشفاق هغه د خپل وخت ډیر غټ ډایرکټر و هغه ته چې یار دا شاهد باندې کړي د فلمونو کې کار نه کوي هغه ورته خزه د لاله د ورته خبرو کوم خو د 10 غانا یو فایټ ماته چلاوه هر هغه ورته د ټیک ته یو ګوره بس بیا مانی کا چې څه نه ښکار صحیح نه بهر حال هغه غانی مانی چې هغه وکته سکرین باندې زه وکتم ما دی بیٹا تم پہ کیمرہ مہربان ہے تم کام کرو ٹھیک زبردست بس دا کیسه باقی اجي بیا چې کله وخت سره ما کار کول نو هغه بیا مال سجیشن راکول چې بچی دا کریکټر دا کا داسې پورا سجیشن بیا چې کله زما لکه داسې د پوزیشن لکه شلنګ د بنگلو بنارس نو هغه وخت یو فلم شروع کولو نو یک فلم کې زمانہ ما چې ونو اکه خان وا او دا فلم نو خیر کہانی دل تاجی سے وریدا وی بیا رائټر ورته چې لاله د دین نوم بسیګدو وی د دینوم دا ککه خان دی کنه نو بای نه پاس بیا ککه خان شروع شنو ککه خان بیا لوی تاریخ بالکل ککه خان یو تاریخ بالکل یو هیستوري جوړ کړه حقیقت خبره ده یو تاریخ دی وخت مثلا خبره زوی ما چې هغه وخت اوربلون دی وخت ککه خان نو زګه چې او کوم څه چې مشهور شي کنه چې یو پیک ته ورسی پښتو هغه پسې به د علمزه مجاهد ډیر ډرامې هم داسې ککه خان 1 او 2 3 نو دې مطلب ککه خان چې کومو هغه بالکل ټرند بدل کو بالکل صحیح خبره بزنس هم بر لاړو او دا غي سټایل او بیا د بازارونو کې به صادر هم خرڅې دي چې د ککه خان صادر دی بالکل هغه څه عجیب غونتی او سټایل جوړ شو د ککه خان او کتونکو ته یاد وي چې د ککی خان کوم من بدلم وغه مالی کلی و تاسو ما خوش قسمتي و هاوی نه پاس بیا غیب شو ګرانو کتونکو اخلو یو وړه غوندې دمه او دا غنه پس بیا راځو شاهد خان سره زموږ خبر روانې دي چرته ځای موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو د دمنه پس تاسو ته بیا هر کلی وایو په خپل پروګرام مشالونو کې دا وخت د نوموړي اداکار فلم سټار سپر سټار شاهد خان سره په پیښور کې ارشد سینما کې زمونږه مرکه روانه ده او تاسو ګورئ دغه سره ډېر خوندور غږ روان دي نور خبرې وسره کوي ان شاء الله تاسو به ډېر زیات خوښ شي زما هیله ده چې تاسو څه ویلیو نو تاسو غرمانو باندې پوره کیږي دا زما یقین دی شاهد خان بلهار ډایرکټرانو سره تاسو کار وکړو په پښتو فلم انډسټري کې په پنجابي کې تاسو کار وکړو په اردو کې تاسو کار وکړو یو ټایم دا سره راغی چې ارشد خان دغه شو دا ډایرکټر شو او بیا هغه تاسو کشر رور دی نو چې یو کشر رور مشر ته وایي چې اکشن نو تاسو څه احساسات څه فیلینګز په دغه وخت کې چیرې اصل کې خبر ده چې زما چې کوم دغه دی نو هغه زما خپل جاب دی چې کوم زه په هغې باندې زیات فوکس کوم ټیک او باقي هغه هم د یو خوشحالۍ خبره وه هغه وخت ځکه چې هغه وخت کې کوم زمونږ ډایرکټرانو نو زمونږ چې کوم ما چې کوم بغوښته کوم ټیکنګ کوم سټایل نو هغه به هغه حساب سره
زماغه سکون بن راتلو ماته خاجي نو چې کله ارشد رالو نو ارشد دا چې هغه سره ما ډسکشن کولو چې ارشد دا به داسې یعنی هغه خپل ذهن به مې هغه ته ویل چې دا ټیپ ټیکینګ پکار دی دا سټایل پکار دی داسې باقي د هغه وخت موږ سره تقریبا یو فلم 2-3 چې کوم سالور هغه پروډکشن کې هغه انوالو خاجي نو ورسره تجربه هم کېده او هغه به ما خبرې محسوس کولې کمې به چې ما کولې ټیک نو چې کله د هغه کار شروع شو نو هغه پیله ړومبی فلم چې و نو زړګیا خوره داغونه خاجي ایز ډایرکټر هغه بیسیک بالکل رومانټیک فلم یې کې کوم دغه اکشن او هغه سټایل چې نو هغه کې نو هغه بیا رالو چې کم پیچ یو کم یعنی یو ذهني سکون او کم سټایل او دغه نو هغه بیا ککی خان کې هغه ارمان پوره شروع شو نو بیا ککی خان نه بعد بیا زما ان دې نه مخکې زما یو رومانټیک او نارمل اکشن اکټر پوزیشن ککی خان نه بعد بیا فل یو بیا دغه شروع شو کنه چې شاهد خان چې خلک ګوري یا خاص کر ما ته خو جسم رخکاری کتونکو نو زه چې ما ته بګی د لګ سټایل د لالا سودیر ښکاری الله دې غیب بخینو تاسو چرته هغه نه متاثر خو نه وي چې په فلم انډستری کې چیرې داسې نه متاثر هم ته نو ما او ما خدای شته کتلې نو او دا مونږ شوټینګ کولو د قیامت شپه خاجي نو کې ما یو فایټ انسټرکټر و زمونږ راجو صاحب موږ یو بخیا مړ دی دا فایټ هم کولو نو هغه ماته چې دا منډه بو ولته نمبر 8 کې باران فایټ ما ته ټیک شو نو دا سه لاړم ولته نمبر 8 کو نو چې هغه ماته وکړه ماته بیا وکړه نو هغه په هغه ټیم باندې ما باندې یو شارټ 3 ځله کو الان کې اوکې باو نو چې دا سي شارټ مار ختم شو ما ته یار آج مجھے لالا سودیر کا جھلک نظر آیا ما ورته کس سره کېره ہمارا ایک ایکټر لالا سودیر نو ما اوریدل خدا سي قتل نو چیرې دا ټیک شي چې څنګه کار کوي خیر خبر جاغو کنو ما بساغ بیا خپل کارونه باندې خو زما ذهن کې نه ختم چې دا به زه ګورم دا لالا سودیر زه ګورم اوسه خیر لالا سودیر انداتا یو فلمو او جیو باغی یو فلمو دا فلمونه بیا ما هغه وخت کې وکړه انداتا خو خیر کلر فلمو دا باغی چې کومو دا بلیک اینڈ باغی بغاوت خو بهرحال هغه موږ بیا پکې څه وخت داسې تېرېدو چې دا لالا سودیر دوی شاه زمان جی بالکل هغه موږ سره بیا کار مار شروع کړو سر انسپکټر کریکټر کې بالکل انسپکټر یا چرته ویلنګ یا صحیح نو هغه بیا موږ سره راتلو بیا لالا سودیر حاجي صاحب سره هم سلام دوو بیا یو ځل زمکلي ته رالو حجرې ته د هغه څه فلم ملم هغه ریلیز کولو بیا حجره کې ورسره ګپې شپې ولګېدې بیا چې کله زه لاهور ته دې ټایم کې زه لاهور کې نوم دې نه پس زه چې لاهور ته لاړم نو بیا هغه زوی به فلم کې نو هغه لا بتلو راتلو ملاقات سره شي ملاقات بس ایګ بیا زمو د هغه سډیر یعنی دا کال نیم پیریډو نو مونږ ډیر نږدې پاتې شو ټیک لالا سودیر نو بیا مونږ یو فلم جوړولو راشه ما زوی دی لیونه دی نو یک یو سیکوینس را لالا سودیر د خپل وخت هغه هم ناستو نو هغه سیکوینس دا چې هغه د مارو لګیو هغه پالنګ باندې خېجه یو ولګي او زه ورله سیره راوړم نو هغه چې اسیره هغه دغه ته کتونو ماته اواز دی خوا راشه زه ورله ماته دا سیره به داسې ونیسي او بالکل سایلنټ به راځي چغې به نه وي خیر زه راغلم هغه شاټ ماټ مې ورکړو چې بیا پکې ټیم تېر شو بیا یې ماته اواز کړي دې خوا راشه نو هغه کلوز یې اخېستو که نه نو ماته وایي چې دا کلوز ته ورکوې که نه نو دا مخ به دغه کړي او بیا به دا سیره دلته راوړې او بیا به یې داسې کوې یعنې پوره هغه ماته هغه یعنی هغه سره بیا هغه انوالمنټ زما چې کوم دی نو ډېر جوړ شو بیا هر دی کې بیا به هر چا ماته دغه نوم باندې چیرې د هغې په شان سټایل لالا سودیر نو څه پکې هسې قدرتي او رنګ بیا پکې هغه سره ملاقاتونه وشو بیا فلمونه مو کاته او بیا زموږ دلته کې یو ملګری او زرګر پرویز زرګر خدای دې وبخي د هغه پلار چې کوم و نو هغه ما سره دلته راغلی او ملاوېدوله نو هغه په بټوه کې یو د لالا سودیر تصویر لګولی یو زما اخبار یې کټ کړو وایي دا د دې نن زمانې لالا سودیر
کتونکو تاسو وکتل کنه زما خبره به زما په خیال چې تاسو ته اوس ښکاره شوي چې زه حقیقت مې ویلی ګپ مې نه لګولې او تاسو په خدای یقین وکړئ چې دې نه مخکې ما شاهد خان سره چېرته دا ډسکشن کړی چې راګین تاسو سټایل دغه په شان دی یا داسې یا هغسې حاجي صاحب دا راته ووایي چې لکه ټوله شپه شوټینګ وشي سهار بانګونه لږ غونډه کې مخکې ټایم دی او په دې کې ارشد خان وایي چې ایکشن او بیا ریټیک کېږي بیا ایکشن بیا ریټیک کېږي بیا ایکشن تاسو له خوب هم درغلی ستړي مې یې بالکل داسې یې چې بس ګنګس نو چېرته په ریټیک باندې یا په کټ باندې غوسه دله درغلې چېرې دا ته څه کې یار خدای نیکبخته خو بس نه داسې د ډایرکټر د طرف نه خو چېرته داسې نه اکثر د کیمرامین د طرفه کېږي ریټیک وشي که نه ریټیک وشي هغه ته بیا اکثر ته دغه کېږم یار کیا کر رہے ہو نو هغه ته کله کله زما دغه شي او بیا اکثر داسې یو فلم هم جوړولو همدا ګانه مانم کول همدا سهار ټایم هغې کې یو شاټ و چې هغه ارشد ماته داسې به راتاویږي او زه ګنګس وم زه بل شام ما دوی نه به جان داسې مې زه ټیک شوه بیا ما هغه شاټ هم واغشت دوباره خو بهرحال هغه کله کله پکې کله راشي کله کله پکې راځي خو بهرحال خبر ده چې زه کله کار کوم که نه ما ته بیا څه نه ښکاري زه بیا دا سوچ نه کوم چې څه دي څه نه دي به زما ټوټل فوکس چې کومي 100% زه په خپل کار باندې فوکس کوم اکثر ما نه خلک ګیلې کې مړه ته سره هلته مې شوی ته اوس مونږ سره د غم نه کوې او فلانې دی زه ورته وایم یار مونږ چې هلته کوو نو مونږ 75% په سیټ او 25% مونږ شاته کوو هم صرف دې دپاره ګورو چې ډایرکټر راته څه وایي یا راته کیمرامین څه وایي یا راته لایټ مین څه وایي نو دې دپاره ګورو که د هغوی شاته څوک ولاړ او مونږ وکته نو نو تاسو خو تماشې له راغلي زموږ خو دا کار دی او نو خلک اکثر ګیلې کوي یاره نو ورته څه وایم یار زه اوس دا خو څه نشم ویلی که نه ځکه چې زما کم کار دی کم کار په وجه باندې ما خلک پېژني کم کار په وجه چې زه په دې کورسای ناست یم نو زما خیال دی چې زه ټولو نه مخکې توجهې ته ورکړم ټیک خبره بالکل شاید خان دا راته ووایي چې لکه ستاسو دومره بیزي ژوند دی لکه دې خوا پکې سټیج راشي دلته پکې فلم راشي دلته پکې نورې چینلې راشي د ورځې هم دلته تاسو په سینما کې بیزي یا په لاهور کې یا په ټاباد مانسره کې بیا دغه دوران کې ماشومان کېږي هغه غټېږي د هغې تعلیمونه د هغې ایجوکیشن کالج سکول نو هغې ته څنګه ټایم ورکوئ دا تاسو څنګه مینیج کوئ چې بچي او بیا دغه اصل کې مونږ خو اول دی چې مونږ ټوټل تقریبا هغه جوائنټ فیملي ده جی مونږ ټول یو ځای اوسو تر اوسه پورې مونږ یو ځای اوسو نو هغې یو دغه پرابلم چې کوم دی نو دا زموږ هغه مشترکه اوسېدو کې تقریبا حل صحیح او باقي زما کوشش دی چې زه هر 15 ورځې پس 20 ورځې پس زه پېښور ته چکر ووم خپلو بچو له خپل مور پلار له یعنې ځان رارسوم صحیح او دا نه کوم چې بس شپږ میاشتې غیب شو که کال غیب شو نه ځان را خامخا زه 15 ورځې فیملي سره خپل تړون ستاسو بالکل یعنې زه ما به چېرته په مشکله بهر میاشت تیره کړو ټیک خبره او هم چېرته ډېر مجبوري نو ما به میاشت تیره کړو صحیح ګینې ځان 15-20 ورځې پس خامخا رارسم ټیک تاسو د پنجابي بیا تجربه وکړه پنجابي فلمونه پکې راغله پښتو سره سره بالکل هغه ایکسپیرینس څنګه و در پنجابي هم زما ایکسپیرینس یو نو یو فلم دوه خو ډېر ښه دغه یو فلم و پنجاب کې بزنس بالکل زما زوم او شانم ښه جي ښه نوم یې و ګجر دا کړاک نو هغې هم ډېر ښه بزنس کړی بلکې کې زما یو شی هم ډېر اپریشیټ شوی و هغه زما مخکې ورځ کې شوټینګ کولو دلته سټیشن کې نو یو هلک راته وما هغه ډایلاګ ویلو میرا نانک کا گجر ہے پر کام میں وٹے وٹے کرنا ټیک نو ما هغه ته کته مې یار تا زه څنګه وپېژنم ځکه چې ته همداسې ناست وم برېت ما ته یو مجھے ډایلاګ یاد دې نه پته لګي چې لکه او باقي هلته کې سید نور صاحب سره ما کار کړی دی نو هغه هم ښه ریسپانس او ښه بیا د شان شو یا معمر رانا شو یا د سعود شو نو دوی سره هم زموږ سلام دعا دي نو هغوی هم هغه فلمونو کې زما کار اپریشیټ کړی یعنې ډېر ریسپیکټ ټیک شفقت چیما ډېر ریسپیکټ کوي زما نو زما خیال دی چې د الله تعالی کرم هلته صحیح دا راته وایي چې یو ټایم داسې راغی یو ټایم کې تاسو او دغه چې کوم دی نو ارباز خان تاسو یو ځای شو یو فلم جوړ شو هغه وخت کې بالکل هغې نه پس بیا هغه ټرند ختم شو وروسته بیا یو ټایم داسې راغی چې بیا
اوس د درسلور فلمونه داسې رااله چې تاسو او ارباز خان یو ځای بالکل بیا ایون چې عجب ګلم پکې راشي نو درسلور هیروګان تاسو په یو ځای کار کوئ نو دا فرق دا چینج تاسو ته څنګه ښکاري چې دا ټیک کار وشو که ټیک ونه شو اصل کې ګوره دا فلمونه جوړېږي کاروباري یو دغه چلیږي نو دا وخت سره دا څیزونه کېږي دا یوازې دلته زموږ پښتو کې نه دا پنجابي کې اردو کې انډیا کې هر ځای کې بیگ سټار یو ځای کېږي او هغې فلمونه لکه سلمان خان عامر خان جوړ کړي دي داسې نور ډېر سټار امیتابھ بچن دلیپ کمار ټیم کمباینډ کا بالکل دا ستونه دغه نه دی خو دلته کې لږ بعض ټیم زموږ دی چې هغه یو چاپ شي چې جی بس دا ټیک نو ایږي بیا اکثر دی چې هغه فلم یکسانیت شکار شي بیا ټول فلمونه یو شان شي دا اکثر دی تماوسم دی فلمونو کې دی سره دا معیار تاسو داسې چالو کوي چې زما سټایل دی ما په خپل سټایل کې وساتئ ارباز دی ارباز په خپل سټایل کې وساتئ جهانګیر خپل یو سټایل دی په خپل سټایل کې عجب ګل استاد خپل یو سټایل دی خپل سټایل کې اوسي نو مې تاسو ټول راولئ د یو سټایل ته چې هر یو کس راغلی دی نو بس بدماش هم دی او ټوپه هم په سر ده او سپلی هم دی او فلانې دی او ډنګلی دی او ماغه فکري دی او ماغه حساب کتاب نو مې دا تاسو دا کرکټر ډفرنټ کوي نیکي بدي خو زموږ ګوره په معاشرو کې شته وایي نه د دنیا په هر ملک کې ټوټل فلمونه چې جوړېږي دنیا کې جوړېږي نو هغه چې کوم دی نو نیګیټیو پازیټیو شته هغه شته خو تاسو په دې اکټرانو کې د هغې خپل رنګ وګورئ او هغه خپل رنګ کې پینټ کوي بالکل جی اصل کې اجي صاحب داسې و چې لکه ستاسو به ځان له فلم جوړه د ارباز به ځان لو عجب ګل به پکې ځان لو د هغې یو د مقابلې یو کمپټیشن روانو په دې سینما به ستاسو فلم به هغې به د هغې فلم یا به په کراچۍ کې بیا د مارکیټ خبره وه مارکیټ د ارباز به په 6 لکه روپۍ فلم ښه ستاسو هغه به په 8 لکه خرڅېده نو دې سره خو څه فرق په سینما خلک خو څه نه و چې یاره دا فلم اوس موږ په دې لو نو اصل کې اټومیټیکلی بیا لږ ریټ هم زیات شي بزنس هم اصل کې بیا یو فلم سره ټوټل خلک راځي ټیک دا ارباز فین هم راځي دا عجب ګل فین هم راځي دا جهانګیر فین هم راځي دا ټول بیا یو ځای راځي خو بهرحال خبره دا چې فلم چې ضروري نه ده چې بس دا ټول دي پکې صحیح دا خو راځي به کله به کهانه کې ضرورت وي کله به ني کله به زما ضرورت ني کله به دا ارباز ضرورت ني کله به دا عجب ګل ضرورت ني کله به د یو ضرورت ني نو هغه به خو بهرحال دا زمونږ لږ مسله دی چې بیا ټوټل یو طرف ته شي بالکل دا خبره صحیح ده لکه ستاسو خو شکر د خپل سینما د ارشد سینما پېښور کې چې کومه ده نو څه فایده د دې سینما تاسو ته شته دی چې لکه ستاسو فلم دلته په خپل سینما لګي نو فایده خو خامخا وي ځکه چې خپل سینما نو هغه بیا مونږ لکه زمونږ چې کوم مین شوق دی نو هغه زمونږ د فلم خرچه کم راځي ستاسو که نه جي نه خرچه چرم کم نه راځي بلکې زمونږ فلم د دې نورو فلمونو نه ګران دی دا مین وجه دا ده چې هغه مونږ کله فلم جوړو نو مونږ دا د خپل فلم دی نو بیا مونږ د عوام توقعات هم که نه نو بیا یې کې مونږ ډېر زیات یعنې مشکلاتو کې پرېږدو یاره مخکې فلم هم ورکړی دی نه ښه فلم پکار دی صحیح ځکه چې مونږ نه د خپلې سینما دا غواړو چې یاره زموږ سینما دې ډیمیج شي نه دا غواړو چې زموږ پروډکشن دې ډیمیج شي ټیک دا غواړو چې یو پروډکشن ډیمیج شي دا پوره فلم کونډي ته بټه کونډي نه بابو سرټاپ ته پوره بیا مونږ وی چې هغه فلم دونه هټ شوی چې دا فلم د نه ښه جوړ شي صحیح خبره ده جی اکثر جی چینل دا سی وی چې بعضې خلک زمونږ د پښتو په فلم باندې ګوتې اوچتوي چې تاسو د پښتو کلچر کم ځای نه کم ځای ته ورسو داسې او داسې په دغه اړه باندې تاسو څه وایي نو په دغه اړه خو به زه دا ووایم چې د دې خلکو خواړو حق نه جوړېږي دی په پښتو اعتراض دا دي څوک بالکل دا څوک دي زه خو دوی نه پېژنم ځکه چې دوی د پښتو فلم دپاره کړي څه دي دا کتلی و خو ګوره نه د پښتو ژبې دپاره چا څه کړي دي ما ته ووایه ستا په د پښتو چینل شته نشته که شته نو چا جوړ کړی نشته جی نشته پنجابیانو چینل دی بالکل ستا یو پښتون کې دومره جرأت شته چې هغه راشي یو چینل جوړ کړي بالکل یو فلم دی جوړ کی یو نه هغه فلم خو چلو غټه خبره ده فلم خو دی د سوچ هم نشي کولی فلم دپاره دومره پکار دی ټیک خبره ده هغه دا خلک نشي کولی تنګ نظري خلک دي دا خو دا د جی اتیا
اتیا او یا لکه روپۍ په فلم ولګي او ته ډېر ښه فلم جوړ کړی راشي په یو ورځ کې ستو ورځي هغه خبره ده بل ګوره فلم چې کم دی نو دا ډېر د سوچ او ډېر غټ کار دی ځکه دا خلک صرف هم په دې ایر کنډیشنو کمرو کې ناستي صرف اعتراضونو ته نه چې زه به اعتراض کم دی کوم بالکل حالانکه دی مثلا خبره د پښتو فلم زه وایم چې زه پښتو فلم په هالیوډ سره مقابله کوم ټیک دا ګورنمنت د لږ مال سپورټ راکړي که دا فلم انګلیش فلم سره ونه چلېدو نو زه به دا کار نه کوم بالکل ټیک خبره پښتو کې دومره ټیلنټ شته ډایرکټر کې رائټر کې اکټر کې هر چا کې ټیلنټ شته صحیح خبره ده دا مونږ چې کوم کار کوو داسې کار قسم پښتو کې دا خلک وکړي دا کوم پرابلم او کوم مسله اوس مونږ ګوره 2 سینماګانو له فلم جوړو یو پیښور دی او یو کراچۍ ده او را دي چې دا فلم د خلکو ګوري ټیک خبره زه ورته چیلنج کوم را دي چې دا فلم وګوري چې فلم پښتو فلم څه ته وایي بالکل دی خو ماغه دغه نه متاثر یو خبره دا یو سړی مانه ته په پښتو کې ټوپک او تماچا مې ظالمه ته د هالیوډ فلمونو ګوره هغه وسله په فلم خرڅي هي چې نوې وسله جوړه کړي نو فلم لور چې فلم کې اډورټایزمنټ وشي نو بیا هغه بار خرڅي بیا ته وګوره د ماشومانانو د کارټونونو دا به دې کتلی څومره د اکشن نه ډک ټوټل اکشن او پښتو فلم باندې اعتراض بالکل جی بالکل نو دا صرف هغه تنقید برای تنقید او هغه دا خلک تنگ دل دي دی بنیته چې یار دا پښتو فلم ولې بر روان دي او دا کار ولې مونږ ونه کوو تاسو کولای شئ ته یو چینل نشي جوړولای ظالمه ته ما ته په دې زموږ پیښور کې پکې څومره غټ خلک دي د دنیا کرپتیان د پیسو نسخه زموږ صوبه کې مالدار خلک ډیر زیات دي او دوی چاله څوک د یو خپل پښتو ژبې چې کم دی نو دی دغه نشي کولی خدمته دی اسې اعتراضونه کوي فضول بالکل کتونکو شاهد خان سره خبر روانې ډېر جذباتو طرف ته پکې لاړو خو بهرحال په کار هم ده چې داسې خبرې وشي په دې سکرین باندې راشي چې خلکو ته پته ولګي زه هم که لږ کار کېږي او که ډېر کېږي خو کار د پښتو روان دی همدا خلک دي په وجه پښتو له دا خلک ګوري د سینما مخې ته زه اوس رالم دنیا خلک ولاړ دي په خدای یقین وکړي دومره خلک زه پکې څه په شرمولو را دننه شوم سینما ته نو د دې مطلب دا چې فلم خلک ګوري د فلم کتونکي شته نو اسې فضول اعتراض نه فضول خبرونه چې په خپل څه نشي کولای ابجیکشن نه دی پکار ښه او خراب په هر ځای کې شته پکې بالکل پکې شته ښه فلمونه هم جوړیږي او خراب هم جوړیږي خو دا دغه نه چې ته په یو غلط فلم باندې ټوله انډسټري بالکل دغه کچیر دا ټول داسې دي ټیک خبره دي نه نو بیا دا ټول داسې نه بیا تاسو داسې صحیح خبره کتونکو زموږ سره اوسئ یو وړه غوندې د ماخلو او زر دا دی بیا راځو کتونکو یو ځل بیا هرکلي نیم مخلص تاسو په خدمت کې بیا حاضر دی د اغلي شاهد خان سره ناست یو مرکه روانه ده بس اخري خبرې کوو مرکه خپله راټولو او لږ غونډه کې د هغې سره خپلې ذاتي یو څو خبرې نورې ګوري چې هغوی څه وایي شاهد خان دا راته ووایي چې بلها کرکټر یې تاسو وکړې بلها کرکټر یې د هغه وخت نه را رواني تر نن ساعته پورې دا دی دا اوس کوم فلم لګېدلی په دې سینما باندې مونږ لوفران یو تر ننه پورې دا دی لګېدلی کافي ټایم وشو حالانکه نن سبا فلم چې کم دی نو زیات نه د هفتې نه زیات نه چلیږي فلم که نه جي خو چې 2-3 هفتې کم فلم وچلیږي اټ مینس چې دا ښه بهترین فلم د خلک یې خوښوي 12 هفته د کتونکو نو دې وخت چې 12 هفتې یو فلم وچلیږي 12 هفتې نو دا کمال دی حقیقت خبره چې دی کې فلم کې به سوي تاسو راشئ وګورئ هغې نه پس بیا تاسو خیر د خپل اعتراض او خپل ابجیکشن ریکارډ کولی شئ دغه شاهد خان او هغه جهانګیر خان او هغه ارباز او دا ټول به مخامخ یو تاسو موږ به سره کینو خیر دی خو که فلم کې داسې تاسو د ګوتې د نیو ځای ټیک د غلطیانو خو به کېږي خامخا انسان د انسان نه غلطي کېږي خو بهرحال داسې بې جای اعتراض او د ابجیکشن او دا شي نه پکار دا راته وایي چې دومره فلمونه تاسو وکړو څه داسې په زړه باندې ډېر خلک دا تپوسونه کوي دا کوېسچن خلک کوي چې په زړه کوم یو ارمان داسې پاتې چې دا کرکټر ما وکړی یاره باندې دا چا وکړه نو بس کمال به وکړي یاره والله دا اکټینګ داسې دی چې دې کې اړو ارمان نه پوره کېږي زبردست ځکه چې دې کې ته کله کیمرې مخې ته ودرېږي نو تا ته هر فلم هر کار یو چیلنج وي چیلنج او نوی درنه یعنی مونږ ته اوس هم چې سین راکړي که نه هماغه سین به وي چې جي پلار دې مړ دی او ته به راځې خو چې کله راکوي نو بیا مونږ سوچ ورته کوو چې یار اوس دې سره څه چلو
خو زما د الله تعالی یو کرم دی ما چېرې ایکټینګ چې کوم کړی یم دی که نه ما چېرې دا سوچ نه دی کړی چې یار دا به زه څه کوم او دا به څنګه چلي دا به قدرتي او الله کرم وي بس چې کله ای راته وي ایکشن نو بس زه سټارټ شم چې کله وي کټ نو زه بس نو ذهن کې چې کوم کرکټر در کې چېرته مخکې ذهن کې وي چېرې دې ته بس داسې کوم داسې به کوم تیاری به کوم که نه بس بالکل داسې چېرته چیلنجینګ کرکټر چې راشي نو اکثر ورته سوچ کوو لکه مونږ ما مخکې فلم یو شیطانه جنج کې یو کرکټر کړی هغه داسې لږ دغه غوندې و څه نوم یې ساده غوندې ټایپ نو هغې ته هم سوچ کړی بلکې کې یو کس دوه داسې مخې ته راله چې هغه ما بیا دغه کوو چېرې دا دې کرکټر کې دا سټایل پکار دی هغه یو رومال په سر یو ټوپی په سر یو راشي او دلته پوز هم پاکوي نو هغه شی په ما ډېر ښه ولګېده نو هغه به بیا ما دغه یو فلم دوه کې ما داسې ابنارمل خاورې مې زړګی شي یو فلم ابنارمل هغه بیا مونږ سټډي کړی او بهرحال مړه اصل کې مسله دا چې دا یو قدرتي شی دی دی کې چې کله تا سوچ وکړو نو بیا هېڅ نشته دا به زما په حساب ما چېرې سوچ نه کړی چې یاره دا به څنګه چلي او دا به څنګه چلي خو چې ډایلاګ راله راکړي نو یاد یې کوو خو دا راته پته نه وي دا د دې ټیمپو به څنګه خو بس نو بس هغه بیا الله تعالی یو دغې بل ګوره یعنې ما له درې صفحې راکړي اکثر زما لږ یاداشت هم دغې خو چې کله زه شروع شم او هغه کوم فکري چې بیا زما په ټیمپو کې راشي نو بس بیا زه فیل بدي لګیم بالکل خو مونږ کتلي دي مونږ ته پته لګي بالکل ریټیک تاسو زما په خیال ما په مکه خو چې ریټیک نه شوی تاسو نو چېرته زموږ نه بغیر چېرته شوی هغه نه شو ویلی یاره چې دا راته وایي اکثر د پولیس والو سره مونږ سره مخامخ شو مونږ ته ویره شاهد خان چې کوم دی که نه نو یاره د پولیس داسې کوي د پولیس دا چېرته پولیس سره تاسو څه ټاکره ماکره راغلې وه یا هسې ستاسو پولیس د نظره بد راځي که نه هسې بس فلم کې راشي قدرتي بس نه دا وګوره د کهانی کار فلم سیکوینسز هم کار او باقي بیا خو ګوره زمونږ د پولیس چې کومې قربانۍ دي خاص کر په دې دهشتګردۍ کې بلکې زما خپل دا شوق و چې زه به پولیس ته ځم خو بس هغه قدرتي او دغه ونه شو بس دې خوا پکې رالو نو زمونږ پولیس لکه ملک سعد صاحب دا غټې نامې دي نو دوی غټې قربانۍ دي بلکې تقریبا زمونږ په دې دهشتګردۍ په دور کې چې پولیس کومه قربانۍ ورکړي دي نو زما خیال دی چې ډېرې کمې ځکه چې هغه ته پته دې سړي سره بم دی او را روان دی را باندې همزموږ پولیس والا به ورله غاړه بیا ورکوله بالکل جی بالکل دا ډېر موږ وکتل بالکل حقیقت خبره ده نو د دې ډېر لوی خدمات دي او ډېر او زموږ پولیس فورس آرمي شوه اوس لکه زموږ دا کشمیر مسله ده دا ګوره زموږ د پاکستانیانو دپاره یو ډېر غټ ایشو دی او زه خو دا وایم چې زموږ څومره کتونکي دي زموږ څومره پښتانه دي هغه د کشمیر والا سره یکجهتي وکړي او د کشمیر په غم کې د ټول شامل شي ځکه چې دا زموږ د ټول پاکستان مسله ده ټیک خبره ده شاهد خان ستاسو خپل پروډکشن دی خپل بس زه به وایم چې فلم انډسټري ټوله ستاسو خپله ده سینما ستاسو خپله ده ډایرکټر ستاسو خپل دی ایکټر تاسو په خپله یې چېرته نوی څوک کس داسې ستاسو ذهن کې وي چېرې دا نوی کس راشي او دله چانس ورکړو یو سایډ کرکټر پې وکړو او دغه سړی بیا مخکې لاړ شي دا هم چېرته فکر کې راغلي چېرته سوچ کوئ یار الله خو موږ په خپله نه وو موږ داسې کړي دي خو کوشش کوو اوس لکه دلبر ببرک شاه یا بالکل او بیا ورسره دا څه نوم دی منتظم شاه علي او خبر ټي وي نه تاسو ډېر خلک واخیستل فلم ته بالکل مونږ خپل هغه سټرګل کوو چې یاره اکټران دي راشي او په هر لیول کې هغه ویلن کې دی که هغه یعنې پازیټیو دی یا پلار دی مختلف کرکټرو دپاره موږ ته مختلف اکټران پکار یو مونږ هر ټایم چې کوم دی نو یو کوشش په هر فلم کې یو کوشش دی چې یاره لږ اکټران دې راشي ټیک 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 دا هم چېرته ذهن کې راغلي چې یاره د ټلویزیون دپاره یو سیریل کې تاسو کاسټ شئ نو تاسو وایئ چې وکړو که ونه کړو نه زما څه دغه نشته بلکې ما ته
پی ټي وي والا ویلي مو معیار چې کله مو ان شاء الله څه دغه نه دی بلکې وی ټي والا مخکې ورځو کې آصف راغلی هغه هم را سره خبره کوله معیار به کول دا څه او یو کار دی ټول خو یا وړې کیمره ده او یا غټه کیمره ده بالکل ټیک خبره ټول یو شی دی صحیح خبره مونږ یا دې کیمرې ته کار کوو یا د فلم کیمرې ته کوو یا د ټي وي کیمرې ته نو موږ دپاره خو صحیح خبره فرق پکې نه ښکاري او دا هم زموږ عوام ګورو چا دپاره چې موږ کار کوو نو دا هم هغوی دپاره دی صحیح شاید خنداره ته ووایي چې ستاسو خو ژوند روان دی فلم انډسټري روانه تاسو پکې روان یې سینما روانه ده چېرته داسې سوچ هم کړی چېرې زما فیملي کې داسې بل څوک راشي مخې ته څوک بچی یا وراره یا داسې ترز وي نه نو داسې پابندي هم په چا نشته خو چې روجانې وي او ټیم وي او سبقونه پوره شي بیا څه پرابلم نشته مطلب ړومبی ایجوکیشن دی او ړومبی ایجوکیشن یې نه بعد بیا نورې خبرې دي نو راتلونکو ته څه ویل غواړئ په اخره کې دا چې که څوک دې فیلډ ته راتلل غواړي نو فیلډ دا دی چې دې فیلډ کې محنت ډیر زیات دی او دا کار چې کوم دی نو دا زما په حساب د الله تعالی او د انسان منځ کې یو داسې خبره ده چې هغه هر چاته پته نه لګي نو دې کې بړه صفا ساتئ نیت به صفا ساتئ او زما خیال دی چې 15 واړه وخته مونځ او 10 بم کوي نو الله تعالی به در باندې کرم کوي خو محنت چې کوم دی نو دا ډیر ضروري دی بغیر محنت هیڅ نه کېږي ډیره زیاته مننه حاجي صاحب ستاسو ډیر زیات قیمتي ټایم هم خراب کو او موږ له وخت راکړو ستاسو یو جهان مننه حالانکه تاسو تیار نه وئ موږ در باندې ډایرکټ رالو خو بیا هم ستاسو ډیره مهرباني نه به اصل کې مخلصه ته مخامخ شو بیا مې انکار مننه جی ما ته پته ډیره مهرباني ډیره مننه جی ګرانو کتونکو دا نن زموږ هغه مشالو د چا په وجه چې زموږ پښتو فلم انډسټري آباده ده او ان شاء الله آباده به وي الله دې عمر ژوند ورکړي زموږ دا هیروګان دي زموږ دغه مشران دي او د دې په وجه دا خلک راځي سینماګانو ته سینما خو کم از کم آباده ده که څوک هر څه وي خو زه کم از کم په دغه طرف بالکل نه ځمه چې څوک دغه طرف ته روان چې څوک په سینما باندې زمونږ په پښتو فلم باندې زمونږ په پښتو ډرامه باندې څوک ګوتې اوچتوي نو شاهد خان وختي خبره وکړه نو زه یم چې یو سړی په دې فخر کوي چې ما بچي له د ریمبو فلم راوړو نو د ریمبو سره چې کوم وسله یا هغه فلم کې کوم څیزونه استعمالېږي هغه زموږ د پاکستان د آرمي سره نشته خو که زما د پښتو فلم انډسټري کې چا ټوپک اوچت که چا تمانچه دغه نه زیات موږ سره بل څه نه او دا زما په معاشره کې شته دا زما په کور کې هم شته دا ستا په کور کې هم شته دا د دې په کور کې هم شته دا وسله زموږ دا بس پته نه چې چا ویلي چې دا د پښتنو کالی دی نو بس اوس به زموږ په غاړه وي او د دې نه بغیر زموږ فلم چې کوم دی زما بچی چې کوم دی فلم ګورو د ایکشن فلم ګوري زه که فلم ګورم زه د ایکشن فلم ګورم تاسو پښتانه چې ګورئ تاسو د ایکشن فلم ګورئ موږ به ډرامې جوړولې مسافر یو بل له به ورلو نو هغې به ویل چې یاره د عام ډرامه چې کوم ده رومانټیک یا دا یاره دا پرته یې دلته موږ په دلو خو چې کوم د ایکشن هر سړی راځي چې د ایکشن ډرامه راکوي زموږ زنانه هم ایکشن ډرامې نو کتونکو انشاءالله چې راځي به فلمونه به راځي هر قسمه فلمونه د معاشرې اداکاران یا رایټران چې کوم د معاشرې سترګې دي هغې د دغه ځای نه سټوري روچتي دغه ځای نه کهاني روچتېږي دغه کهاني بیا راوړي په سینما باندې تاسو ته چلیږي د بل فلم د بل پروګرام د بل یو مشال سره به انشاءالله بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم خپل قرباني مخلص لور کې اجازت د لوی الله په امان